بسم الله الرحمن الرحیم. د ډېر وخت نه ډېرو ملګرو دغه ریکویسټ کړی و چې په ایمرجنسي ډرګز باندې ویډیو جوړه کړئ. نن به اناپایلیکټیک شاک وایو. اناپایلیکټیک شاک هغې ته وایي چې د یو ډرګز د وجې یو مریض ته ریاکشن وشي، که هغه د انجکشن د وجې دی، که هغه د ګولۍ د وجې دی، که د شربت د وجې دی، یا د آی وي فلویډ د وجې دی. نو چې ریاکشن ورته وشي هغې ته اناپایلیکټیک شاک وایي، او په دغه کې دغه مریض ته سیویر ایچینګ یعنې خارښت پرې راشي او بلډ پرشر یې لاندې غورځېږي. نو د دې کوم ایمرجنسي ډرګز چې دی هغه د ټولو نه مخکې ډرګ چې دی هغه اډرینالین دی چې دې ته اپینفرین هم وایي. اپینفرین او اډرینالین دواړه یو نوم دی. د بعضې خلکو دا خیال دی چې اپینفرین به جدا وي او اډرینالین به جدا وي، خو دا یو نوم دی. او دا د ګردو د پاسه چې کوم ګلینډ وي چې هغې ته اډرینل ګلینډ وایي، د هغې نه ریلیز کېږي قدرتي طور پر. خو چې کله موږ ته زیات ضرورت وي نو دا موږ بیا د بهر نه انټرامسکولر ورکولی شو. د دې ډوز په بالغانو کې چې دی هغه 0.5 ملي ګرام انټرامسکولر دی او په ماشومانو کې 0.01 ملي ګرام پر کیلوګرام انټرامسکولر دی. دویم ډرګ چې دی هغه هایډرو کارټیسون دی. په بالغانو کې د دې ډوز 200 ملي ګرام آی وي دی انټرا وینس، او په ماشومانو کې 4 ملي ګرام پر کیلوګرام آی وي. په دې نه وروسته دغه دریم ډوز چې دی هغه کلورفینیرامین دی. په بالغانو کې 10 ملي ګرام آی وي هم ورکولی شي او انټرامسکولر هم ورکولی شي، او په ماشومانو کې 0.2 ملي ګرام پر کیلوګرام آی وي یا انټرامسکولر. څلورم ډرګ چې دی هغه نارمسلاین دی. که بي پي ډاون وي نو دغې مریض ته بیا نارمسلاین تاسو لګوئ 0.9% نارمسلاین. په بالغانو کې د یو نه واخله 2 لیټرو پورې فاسټ به ورکوئ، یعنې تیز به ورکوئ، او په ماشومانو کې 20 ml پر kg دا به هم فاسټ ورکول کېږي انفیوژن. که چېرته د دغه سره مریض سټیبل نه شو نو تاسو بیا ډوپامین انجکشن چې دی هغه تاسو ورکولی شئ، او د دې ډوز په بالغانو کې د 5 نه واخله 20 مایکروګرام پر کیلوګرام پورې او پر منټ انفیوژن دی، او په ماشومانو کې 5 مایکروګرام پر kg پر منټ انفیوژن. د دې نه وروسته بیا مریض که د هغه چیسټ کې ویزینګ راځي، چیسټ یې خراب وي، نو تاسو دته سلبوټامول نیبولایزیشن ورکولی شئ. په بالغانو کې 2.5 نه واخله د 5 ملي ګرام پورې انټولین سولوشن دی، او 2 to 3 ml نارمسلاین په دې کې به یې مکس کوئ او نیبولایز به ورته ورکوئ. او په ماشومانو کې 2.5 ملي ګرام وینټولین سولوشن او د دې سره دغه مکس کوي نارمسلاین 2 to 3 ml. ډېر ملګري اکثر کوېسچن یې کوي خو اکثر جواب یې لیټ شي. تاسو په دې خفه کېږئ مه. اکثر زما سره ټایم نه وي، چې کله هم ټایم میلاو شي نو انشاءالله ستاسو د سوال جواب به زه ضرور درکوم.